په ټیک ټاک کې به تاسو د لایو آپشن څنګه آن کوئ که تاسو سره زوړ اکاونټ وي یا نوی اکاونټ وي او تاسو غواړئ چې زه په دې کې د لایو آپشن آن کړم چې زه د دې سټارانو په شان د خپل ټیک ټاک اکاونټ نه لایو لاړ شم ګپ شپ د خلکو سره ولګوم پیسې دې وګټم یا دغه شان د بل چا لایو وګورم نو تاسو بالکل کولی شئ یو داسې اسانه طریقه تاسو درښیم چې په هغې سره تاسو په خپل زوړ ټیک ټاک اکاونټ کې یا نوي ټیک ټاک اکاونټ کې د لایو کوم آپشن چې دی هغه آن کولی شئ او دغه شانتې تاسو خپل ټیک ټاک نه لایو هم تللی شئ او د بل چا لایو هم کتلی شئ اکثر ملګرو سره په ټیک ټاک کې بیا د اپډیټ مسله راځي یعنی چې کله هغه لایو آپشن دپاره دغه اپ ډاونلوډ کړي بیا پکې د اپډیټ مسله راځي د اپډیټ مسلې بل څه حل نشته خو تاسو به دا اپ بیا ډیلیټ کوئ دوباره به انسټال کوئ هله به تاسو سره صحیح کېږي صحیح ده ځکه کله هم چې تاسو په یو زوړ ټیک ټاک اکاونټ کې د لایو آپشن آن کوئ نو په هغې کې به تاسو ته بیا دا مسلې کله کله راځي هر چا سره نه راځي خو یو نیم کس سره به راځي صحیح ده د اپډیټ دا مسله نو د هغې لپاره دا طریقه ده چې دا اپ به تاسو لرې کوئ دوباره به انسټال کوئ دغه شانتې جوګاړ به کوئ په هغې سره به تاسو د لایو آپشن چې دی آن کولی شئ اوس که تاسو د اپډیټ نه تنګ یې چې ما ته اپډیټ نه راځي او زه صرف ډایرکټ لایو ځم یا د بل چا لایو ګورم د هغې لپاره یوه طریقه ده چې تاسو د یو اس ای والا یا د یو کې والا اکاونټ جوړ کړئ چې هغه تاسو جوړ کړئ فریش اکاونټ او په هغې کې 1000 فالوور پوره کړئ نو بیا تاسو دغه شانتې د هغې نه لایو هم تللی شئ لایو هم کتلی شئ او په دغه کې به تاسو ته د اپډیټ څه قسمه مسله نه راځي یعنی په دې کې به د اپډیټ مسلې بیا نه وي صحیح ده ځکه چې تاسو فریش اکاونټ جوړ کړئ نو په هغې کې به تاسو ته بیا څه قسمه پرابلم نه راځي او بل بیا به پکې تاسو ارنینګ زیات کولی شئ یعنې په لایو به هم کولی شئ او چې ویډیو اپلوډ کوئ او مونټایز شي په هغې به هم بیا تاسو ارنینګ کولی شئ اوس څنګه به کېږي موږ به د لایو آپشن په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې څنګه آن کوو د هغې لپاره زه د موبایل سکرین طرف ته دغه طریقه درښیم بیا هم که چا سره څه قسمه څه کار نه کوي کمنټ کوئ یا په وټساپ اس ام اس کوئ زه د موبایل سکرین طرف ته دغه نه مخکې تاسو وکړئ که ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ ډېره ډېره مننه د ټولو ناول به تاسو کې را بشي په خپل موبایل کې به ګوګل لواړوئ په ګوګل کې به تاسو سرچ کوئ ټیک 50.xyz څنګه چې تاسو دغه سرچ کې اولنۍ ویب سایټ بروالی ټیک 50 تاسو به څه وکئ په دې به کلیک واخلئ څنګه چې تاسو په دې کلیک واخلئ دلته به تاسو سره دا پیج کولی شي په دې کې به تاسو وکئ په دې سرچ آپشن به کلیک کوئ او دلته به تاسو سرچ کوئ نیو ټیک ټاک یا ټیک ټاک نیو ګورئ ورته څنګه چې زه سرچ کوم دغه شان دي صحیح ده څنګه چې تاسو دا سرچ کوئ ګورئ اولنۍ تصویر به تاسو سره واخلي دا دی ټیک ټاک نیو لایو موډ اے پی کې پرو ورجن دی صحیح ده تاسو به څه وکئ په دې به کلیک واخلئ چې څنګه هم کلیک وایستو بالکل ویښته به راشئ دلته به تاسو ته سیکنډ شروع شي دا دی ټیک شو تاسو به لږ انتظار وکړئ دغه شانتې چې څنګه هم سیکنډ کمپلیټ شي که نه تاسو به څه وکئ په دې ډاونلوډ ناو به کلیک واخلئ چې څنګه هم تاسو په دې ډاونلوډ کلیک واخیستو دا پیج به تاسو سره کولاو شي ټیک ټاک لایو تاسو به څه وکئ دې کې به لږ ښکته راشئ او دا آپشن به تاسو درکړي ډاونلوډ ټیک ټاک لایو تاسو به څه وکئ په دې به کلیک واخلئ او اوکې به یې کوئ او دا اپ په خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ چې څنګه هم تاسو دا اپ ډاونلوډ کړئ د دغه نه مخکې چې تاسو سره په موبایل کې کوم د پلی سټور اپ دی د ټیک ټاک هغه به تاسو لرې کړئ صحیح کوم چې تاسو پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ یا بل یو ټیک ټاک اپ وي تاسو سره هغه به تاسو لرې کړئ بیا به دا اپ تاسو انسټایل کړئ خپل موبایل ته صحیح ده چې څنګه تاسو دا اپ کولاو کړئ که نه کیټګري دا پکې سلیکټ کړئ هر څه به تاسو دغه شانتې آن کړئ ټیک شو دلته به بیا راشئ تاسو به څه وکړئ دلته به د پروفایل باندې به کلیک واخلئ دلته به تاسو ساین اپ بټن درکړي تاسو به څه وکړئ په دې به کلیک واخلئ دا کومې دا چې دی صحیح ده په دې به کلیک واخلئ دلته به تاسو ته دوه اپشنونه درکړي یو به ساین اپ یعنې که تاسو نوی اکاونټ جوړوئ نو موږ خو دلته په زوړ اکاونټ کې لایو آن کوو تاسو به اکاونټ مخکې نه جوړ کړی وي را به شئ په دې لاګین به کلیک واخلئ اوس په لاګین چې تاسو څنګه کلیک واخلئ دلته یو څو خبرو ته احتیاط وکړئ که ستاسو نمبر باندې ټیک ټاک اکاونټ وي یا ستاسو په جیمیل باندې ټیک ټاک اکاونټ وي یا ستاسو فیسبوک سره وي نو تاسو به دلته هغه لاګین کوئ صحیح ده هم هغه شانتې به لاګین کوئ خو که ستاسو په نمبر هم وي او په جیمیل هم وي دواړو باندې وي نو تاسو په نمبر لاګین کوئ او که په جیمیل دواړه یو شی دی اوس زما یو آی ډي ده چې په جیمیل هم جوړه ده او نمبر ورسره هم کنیکټ دی نو موږ به څه وکړو په دې اولني به کلیک واخلو نمبر او جیمیل لپاره دا دی دلته به اوس دا کنټري کوډ یې یو اس والا راواخیسته صحیح ده تاسو لیدلی شئ دا دې به دغه شان تاسو کلیک کوئ او دلته به تاسو خپله کنټري کم کنټري نمبر چې دی ستاسو هغه به تاسو دلته سلیکټ کوئ صحیح شو کنټري به سلیکټ کوئ پاکستان ما سلیکټ کړو اوس به دلته تاسو فون نمبر ورکړئ په کوم چې ستاسو ټیک ټاک اکاونټ دی صحیح ده که ایمیل باندې وي نو ایمیل لپاره بره دا آپشن دی ټیک شو اوس دلته به موږ ورکړو خپل د ټیک ټاک اکاونټ نمبر بیا به دې سینډ کوډ باندې کلیک کوئ چې څنګه هم تاسو په سینډ کوډ باندې کلیک کوئ که نه که تاسو سره دا آپشن نه وایست ویریفیکیشن نو دا به وکړئ دلته تاسو نه وایي سیم شیپ والا کوم څیزونه چې دا سلیکټ کړئ نو دې کې سیم دا دي دوه تاسو لیدی شئ اسان دی صحیح دی دا به دغه شانتې وکړئ کنفرم به وکړئ بیا به ستاسو موبایل ته یو کوډ راشي صحیح ده ګورئ ورته کوډ به راشي دا کوډ به تاسو څه وکړئ
یا به واتساپ ته درځي یا به عام اس ام اس کې درځي یا به راوالی دلته به ورکوئ صحیح ده. بیا بل لاګین شئ. نو که تاسو ته خپل د ټیک ټاک اکاونټ پاسورډ یاد وي نو دلته لاګین وت پاسورډ بیا په کوډ مه لاګین کوئ، په پاسورډ باندې لاګین کوئ. دا زما اکاونټ لاګین شو. دا به لایو اپشن موږ ته راوایستو، په دې کې موږ د بل چا لایو یعنی کتلی شو چې څوک لایو ځي که نه هغه لایو موږ کتلی شو صحیح ده. که موږ په خپله لایو ځو نو خپل لایو تللو لپاره موږ سره به اول 1000 فالوور او چې 18 سال نوم ور په بره وي دا به لازمي خبر وي صحیح ده. بیا به تاسو کوئ په دې پلس اپشن به کلیک کوئ. چې څنګه تاسو په دې کلیک کوئ ګورئ اوس ما سره 1000 فالوور په دې اکاونټ کې نه پوره صحیح ده. دا یو بل اکاونټ هم هغه لاګین کړی دی. چې څنګه هم تاسو په دې کلیک کوئ که نه دا به الاو کړئ. اوس دوه اپشنونه دي صحیح ده. چې تاسو سره 1000 فالوور وي او د 18 سال نه عمر تاسو بره وي نو دلته به تاسو سره دریم اپشن واخلي لایو، تاسو په هغې کلیک کوئ او بیا دغه شانتې لایو ځئ صحیح ده. تاسو بیا لایو تللی شئ. دغه نه علاوه د بل چا لایو تاسو دغه بر ځینه کتی شئ. نو همدغه شانتې تاسو خپل زوړ ټیک ټاک یا نوي ټیک ټاک اکاونټ کې د لایو اپشنونه آن کولی شئ چې تاسو هم بیا لایو تللی شئ او د بل چا لایو سټریم هم کتلی شئ. که ویډیو مو خوښ شوي ملګرو سره شیر کړئ. همدغه شانتې ټیپس اینډ ټریکس لپاره موږ سره کنیکټډ اوسئ. بل که تاسو غواړئ چې زه د یو کې اکاونټ جوړ کړم یا د یو اس والی اکاونټ جوړ کړم په اسانه طریقې سره د هغې لپاره په کمنټ کې یس ضرور ولیکئ. چې تاسو یس ولیکئ ما ته به پته ولګي نو بیا به پرې زه خامخا ویډیو جوړه کړم. ډېره ډېره مننه. د الله په امان.